شروع کوم پنوم د لوی خدای چې بخونکی او مهربان رب دی. ډیرو عزتمندو قدرمندو مشرانو امزو لورونو باشعوره او نرانو انسانانو ستړي مشئ په خیر راغلی. زه تاسو ته په خپله ټوله پښتنه مینه په دې حال کې په دې تالار کې په خیر راغلی وایم او مننه مو کوم چې په خپل راتګ مو دې ننني پروګرام ته عزت وبخو ښکلا وبخله. دا زموږ دپاره ډېره لویه اعزاز خبره ده چې د یوې د ګوټ ګوټ نه نن ډېر درانه خلک د پاکستان کمیونټي دلته کې راغلي دي چې پکې اردو سپیکینګ دي، پښتو ویل والا پکې دي. هغې ټولو ته مونږ د خپل طرفه او د دې پروګرام چې چا را جوړ کړی د ښاغلي جمیل اقبال صاحب لخوا ډېر په درنښت په خیرالې وایو او مننه په بار بار مننه کوو. ملګرو تاسو ته پته ده چې دا نننی ماښام دا د رنګونو ماښام، دا د رڼاګانو ماښام، دا د خنداګانو ماښام، دا د ګډاګانو ماښام، دا د اتڼونو ماښام زمونږ د ډېر خوږ، ډېر ګران، ډېر دروند، ډېر نر پښتون ملګري ښاغلي جاوید اقبال صاحب په درناوي کې. جاوید اقبال صاحب یو پیژندلې څېره ده. ټول عمر تاسو د ټلویزیون په شیشه باندې هغه لیدلی دی، کتلی مو دی، اورېدلی مو دی. جاوید اقبال د اردو په صحافت کې او د پاکستان په صحافت کې او په جرنالیزم کې هغه نوموړی سړی دی چې ټول عمر رښتیا ویلي دي، دیانتداري کړې ده او دې وطن ته د داسې صحافیانو او د داسې جرنلسټانو ضرورت دی چې رښتیا خبرې وکړي، دې وطن کې دې ولس ته شعور ورکړي، د دې شعور سیاسي سطح راپورته کړي چې دې د خپل وطن په ستونزو خبر شي. موږ د ځان دپاره او ستاسو د ټولو خلکو لپاره دا ډېره د اعزاز او د درناوي خبره ګڼم چې نن موږ په یو داسې ماښام کې ناست یو چې هغه د پښتنو او د پاکستان یو سینیر جرنلسټ ښاغلي جاوید اقبال صاحب په درناوي کې ستاسو له ټولو لخوا د هغه مننه هم کوم او په خیرالي هم ورته وایم چې هغه دلته کې راغلی دی او د هغه خلکو چا چې دا نننی ماښام را جوړ کړی دی د هغه یې مننه کوم. په هغې کې لومړی نوم زموږ د یار زموږ د ملګري د ټلویزیون په شیشه تاسو وینئ د ښاغلي جاوید اقبال دی. جاوید اقبال زموږ نر تکړه شاه زلمی دی، د هغه مننه کوم. د ښاغلي ممتاز یوسفزي صاحب مننه کوم د دې پروګرام په را جوړولو کې د هغه ډېر لوی لاس دی. دا پروګرام به نه و را جوړ شوی که په یوې کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر ښاغلي حاجي صاحب میر حسن غوندې درانه او سپېڅلي پښتانه نه وی او زموږ په سر یې د مینې لاس نه کېښوده او زموږ مرسته او تعاون او ډاډګیري نه کړې نو داسې پروګرامونه مرو. که د کریم افریدي صاحب غوندې کې سړی نه وی او داسې پروګرامونو را جوړولو کې خپل تعاون او مرسته موږ سره نه کولې نو ممکنه نه وه چې موږ داسې یو رنګین داسې د خنداګانو او د ګډاګانو دا ماښام ستاسو لپاره را جوړ کړو. زه د ټولو نه ډېره د جلاله او د 7 سٹار شکریہ ادا کوم. جلاله او 7 سٹار چې چرته چرته پاکستان کمیونټي را او چرته چرته په تیره پښتانه دي نو 7 سٹار ورسره دی، خپل ساونډ هم راړي، خپل مایکونه هم راړي، خپلې کیمرې هم راړي، خپل ټول د هغې ملګري راغلي، د هغې ډایرکټر ډاکټر نیاز صاحب راغلی دی، د هغه هم مننه کوم او یو وارې بیا د 7 سٹار او د جلاله مننه کوم. سلمہ السلام علیکم सभी मौजूद मेहमान को, जैसे कि आपको नज़ार ने बताया है कि ये खूबसूरत शाम जो आज हम सब लोग बैठे हैं जिस शाम में, ये हम लोगों ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों ने स्पेशली जावेद इकबाल साहब के एजाज़ में रखी है और बहुत बड़ी बात है कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों ने जावेद इकबाल साहब के एजाज़ में जो ये शाम रखी और हम सब लोग इसमें बहुत ही खुशी के साथ यहाँ मौजूद हैं. बहुत दूर दूर से हमारे दोस्त जो है यहाँ मौजूद हैं, कुछ अबू धाबी से, कुछ दुबई, अजमान, रासुल खैमा, फुजेरा से और ऐसे ही बहुत से दोस्त अहबाब जैसे कि यहाँ पर आए हुए हैं जावेद साहब के एजाज़ में दी गई इस दावत में. वहीद पाल साहब शुक्रिया बहुत बहुत कि आप तशरीफ़ लाए. खालिद चौधरी खालिद साहब बहुत यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए और हमारे और बहुत तीन सारे जो हमारे दोस्त अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और हम तहे दिल से उन्हें वेलकम करते हैं.
और स्पेशली जावेद इकबाल साहब के लिए मैं चाहूंगी कि हम सब लोग उनके इस एजाज में एक मरतबा तहे दिल से क्लैपिंग करें ताकि उन्हें अच्छा लगे कि हमने तहे दिल से उनका इस्तकबाल किया है। और इंशाल्लाह जावेद इकबाल से रिलेटेड बातचीत होती रहेगी और हम बिल्कुल कुछ ना कुछ देर के बाद फिर से माइक के सामने आएंगे। तो अभी हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। शुक्रिया। मरगरो द प्रोग्राम उमड़े मुकर्रर यदि प्रोग्राम पर जोड़ो के चाड़े लो लास्ट जखागली मनताज यूसुफ जी से बलन और कौन चराशी और मिलमनो तब खैर आले खागले मनताज यूसुफ जी